وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې د خپلې ښځې شیدې خوړل په اسلام کې څرنګه دي، جواز لري او که نه لري. محترم وروره، درې مسلې دي دلته. یوه مسئله دا ده چې که چا د خپلې ښځې شیدې وخوړلې رضا نه ثابتېږي، ځکه رضا په خپله موده کې ثابته کېږي. انما الرضاعه من المجاعه، دا یوه مسئله د رضا نه ثابته کیږي. اما شیدې خوړل د خپلې ښځې حنفي فقها وایي دا حرامه ده، ځکه انتفاع په جز د آدمي باندې ده. هغه بچي ته خو هسې شرعن جایز وي، میړه ته جایز نه ده چې د خپلې ښځې شیدې وخوري. او که دغسې د خپلې ښځې تی خوړې شیدې نه ترېنه خوړلې، دا شرعن پروا نه کوي وروره. دغه مسئله کتابونو کې علماو ذکر کړې ده. الله پاک د روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو چا له یوې ښځې سره لین و دین وي، معنا رابطه ورسره لري، مینه ورسره لري، بیا د هغې ښځې لور دته جایز ده که نه، زنا یې نه ده ورسره کړې، نو اوس د هغې ښځې لور شرعن دته جایز ده که نه ده جایز؟ محترمه وروره، علما وایي د موږ د احنافو علما که چا یوې ښځې سره زنا وکړله، د دې ښځې لور دته ناروا ده. او که چیرته دا ښځه مس کړله، یعنی لمس یې کړله، مچو یې ترې واخیستله او یا یې لاس ور واچو په بدن یې ولګېده، یعنی مس یې کړل یا یې غېږ کې ونیوله پردۍ ښځه، که زنا یې نه وه ورسره کړې، بیا هم د دې ښځې لور ورباندې حرامه ده. د مونږ حنفي فقها دا مسئله ذکر کوي. وحرم أيضا بالصهرية أصل مزنية أراد بالزنا الوطي الحرام وأصل الممسوسة بشهوة. هغه کزا چې ته مسکی په شهوت باندې، لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطي فيقام مقامه في موضع الاحتياط هداية. شامی وی واستدل لذلك الفتح ابن الهمام د دې لپاره دلایل ویلي دي بالاحاديث والآثار عن الصحابه والتابعين. رد المحتار کې دغه مسئله څلورم جل 114 صفحه کې وروره ستا د الله دی جوړ لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. الله مو حافظو ناصر صاحب برهان الله حماسي په نامه د کاپیسا ولایت د السای ولسوالۍ نه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده که یو څوک چاته ووایي چې د الله نه وډارسه، ده ورته ویلې د الله نه ډارېږم، نو په دې سړی کافر کیږي که نه؟ محترم وروره، دغه مسئله په فتاوا هندیه کې شته ده. هلته لیکلي که د میړه او د ښځې په خپل مابین کې مشاجره راغله، یعنی جنجال پیدا سو، سړي خپلې ښځې ته وویلي چې د الله نه وډاره سه، خاف الله تعالی واتقیه، د الله نه وډاره او تقوا وکړه. ښځې ورته ویلې جواب کې چې نه ترې ډارېږم. نو د امام ابو بکر محمد ابن فضل نه نقل داسې کړی ده، وایي که دا کار چې دا ښځه خپله ترې منع کوله، دا سړي چې دا خپله ښځه ترې منع کوله، که دا داسې معصیت و ګناه و چې ښکاره ګناه وه او په دې کې باید سړی له الله نه وډار سي، نو د سړي ورته ویلې چې دا ګناه مه کوه، وډاره سه د الله نه. ده ویلې د الله نه ډارېږم. په دې ټکي باندې ښځه مرتده کیږي او له خپل میړه نه جدا کیږي. او که میړه د ښځې ته وویلې چې د الله نه وډار سه، هغه داسې کار و چې ګناه نه و، هغه کار یعنی هغه کار ګناه نه و، داسې معصیت ظاهره حقیقي ګناه نه وله. مثلا بیا د میړه ورته ویلي چې د الله نه وډارسه، دا کار مه کوه، هغه کار ګناه نه و مثلا، نو بیا په دغه حالت کې دا ښځه نه کافره کیږي. نو چې کافره نه سوله، نو د میړه نه جدا کیږي. إن كان الزوج عاتبها على معصية الظاهرة ويخوفها من الله تعالى فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها. وإن كان الذي عاتبها فيه أمرا لا يخاف الله فيه
من الله تعالی لم تکفر. دغه مسأله په فتاوا هندیه عالمگیریه کې شته ده وروره. دا په 9 جلد فتاوا هندیه 360 صفحه ده. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره.